حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مکی مکرمه نه هجرت وکړ مدینه منوره ته تشریف یوړو. په مدینه منوره کې ډیر زیات خلکو اسلام مخ کې نه قبول کړو. هغه دوه ورځې د خوشحالي مناولي دوه ورځې کې به خوشالیانه کوي. نبی علیه الصلاه والسلام ته پوښتنه وکړه چې دا دوه ورځې تاسو مناوي مانځي نو دې څه حقیقت دی تاریخي لحاظ سره؟ هغه وکړه چې د الله رسول جواب ورکړي چې د رسول جاهلیت په زمانه کې اسلام نه مخکې موږ دغه دوه ورځې مانځلې نو اوس هغه رواج روان دی نو اوس موږ هغه مانځو. نبي علیه السلام ته وفرمایل چې الله جل شانه تاسو ته دې په بدله کې دینه بهترې ورځې درکړي مقرر کړي دي. هغه ستاسو قومي او مذهبي ورځې دي چې لوی اختر ورځې دي او د وړوکي اختر. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه معلومه شو چې مسلمانانو لپاره الله جل شانه چې کوم مذهبي ورځې مقرر کړي قومي او مذهبي هغه د لوی اختر او د وړوکي اختر ورځې دي. نو د نورو خلکو هغه رواجونه د عیسایانو دارنګې د یهودیانو د نورو د غیر مسلمو قومونو چې کوم ورځې دي اخترونه دي هغه مسلمانان نه مانځي لکه مهرجان او نوروز وغیره. مسلمانان به د لوی اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې خوشحالي کوي او خوشحالي به د شریعت په چوکاټ کې کوي، د شرع خلاف کارونه به نه کوي. د اختر د ورځې مطلب به دا نه چې ته پکې منځونه مه کوه یا مونځ کوه جمع پرېږده یا قمار کوه یا شرابونه یا نور نشهیي شیزونه نه. اختر کې خوشحالیانې وکړه چکر یې ووهه لیکن د شریعت په چوکاټ کې وکړه. د شرع خلاف کارونه مه کوه، بدعات رسومات مه کوه، د شرع خلاف کارونه مه کوه. لهذا اختر چې را روان دی موږ او تاسو به د اخترونو ورځې د الله په عبادت کې تېروو او قربانیانې به کوو، اطاعت به کوو، بې اطاعتي به نه کوو، داسې کارونه به نه کوو چې هغې الله خفه کېږي، داسې کارونه به کوو چې الله پرې خوشحالېږي. لهذا اختر به مانځو، خوشحالي به کوو، د شریعت په چوکاټ کې کوو به او بدعات او رسومات به نه کوو او د غیر مسلمو هغه ورځې چې کوم اخترونه دي په هغې کې به خوشحالي نه کوو، په هغې کې به نور د یهودیانو نصرانیانو او د عیسایانو سره مشابهت نه کوو، د هغې نه به اجتناب کوو، خپل اختر به کوو، د شریعت په چوکاټ کې به مانځو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.